طالبه سه 50 کاله ته په دې افغانستان کې حکومتونه کې دا حکومت نه جوړیږي. سلامونه دوستانو، دغه یوه ویډیو وګورئ، بیا بعد کې خبرې سره کوو. طالبه سه 50 کاله ته په دې افغانستان کې حکومتونه کې دا حکومت نه جوړیږي. قسم په خدای سه دا جیګه پایسه او ټیټه پایسه تا په لارې را نه وست که هیچا راوستی وی. په خدای سه دغه هر څوک دوی ښیي چې مصالحې کې که چا دا خلک تابع کړي وای. قسم په خدای سه دا د شمال ډلګۍ که تا تابع نه کړه، که د چا پلار تابع کړی وای، ته د 50 کاله دپاره نور هم طالبه دلته یې باید د هغه د خدای وکړي چې دیموکرات راځي که تکنوکرات راځي که شوله راځي که ماویست هر څوک سره راځي. 50 کاله د تا دپاره ضرورت ده چې په دې خاوره کې واوسې او دا خاوره همدغسې چې اوسې اباده یې په همدې شدت باندې ورته ابادي شروع کړې. زه په دې پوهېږم چې ته به د جاپان نه کم نه یې که زیات نه یې کم به نه یې که په دغه شکل ته کار کوې او خلک دې پرېږدي. دا خو خلک نه پرېږدي. هلته د جلسې ته راغواړي وای راست هلته سمم بکمم د کیني یو 15 نفره بدنامه ښځې بدنامه نارینه مخې ته د کیني سیما سمر سوه شکریه سوه کوفي سوه پلانۍ سوه پلانۍ راسه زه سوانۍ درته وایم د هر یو راسه د هر یو سوانۍ درته وایم. او په دې مجلسو کې ځان د پخواني حکومت اعضا ګڼي، څوک د پارلمان اعضا ګڼي، ولا کله د پارلمان کې په شلو کې که 2 نفره یې سم سړي وو ولا ټول فاسد. دوستانو، تاسو دغه ویډیو وکتله چې دی وایي په افغانستان کې به طالبان 50 کاله تېروي. په افغانستان کې طالبان باید 50 کاله خامخا تېر کړي، ځکه چې د دې له مخه چې کوم حکومت و د اشرف غني والا په هغه کې خالد لنډغر و. په افغانستان کې هر چمونه کول چې زړه یې وغوښتل هغه یې کول. اوس اسلامي امارت راغلی دی، دا ښه حکومت دی، باید چې طالبان په افغانستان کې تر 50 کلو پورې پاتې سي او تاریخ جوړ کړي. یقینا چې د افغانستان حالاتو ته اوس وګورئ، د افغانستان حالات ډېر برابر دی. د افغانستان حالات مخ په ترقي باندې روان دي. د طالبانو چې کوم دغه حکومت دی خامخا ستونزې به یې کې، خو تر وخت سره به دغه هم حل سي. نو اوس افغانستان د ترقي په طرف باندې روان دی. افغانستان کې اوس هغه خلک نشته چې په افغانستان کې به لنډغري کوله، په افغانستان کې به بدماشانې کولې. افغانستان اوس یو ډېر ښه طرف ته روان دی، یو د ترقي طرف ته روان دی. الله دې وکړي چې هغه رقم ته جوړ وي. نو دغه خبرې تاسو واورېدلې چې دا وویل په تېرو حکومت کې خالد لنډغر و او 1-2 کسان بې د پارلمان سم وو. نور په هغه حکومت کې د خاص خلک نه وو، نه د وطن لپاره کار کاوه، ټول یا غله وو یا دلته لنډغریانې کولې.